هله څونه در راخوشکاله کړ څه پکې یې مه سره شوره مړه زه په دا ګیټ پورې تړم دغې ته نه سمه لږ سوکه سم یاره ته دا یږ نو منو ستا خوله شورې یوه هره نخ نه کښېنې کېږي یوار زما نه دي زده بیا ستا خوله ډېره سره شورې شاباس دغه یو سړی ډېر بد بېلېولی دی دغه یو ډېر چپ ویښته دی سرخمانه کې در خوښ یاره لږ د خوښ کوي لږ کښېکړه چې وینه راوباسي ډېر صحیح دي ودره چې صحیح دی ورور ایوب برته داسې لکه په چمن کې چې غواوې وتړې او بل د لوی دی لکه سرغیسي ما هغه نظر نه برابروي ډېره خوږه یم ودره سړی بیا نه ورله خلاصېدو ښه په لاس راغلی دی در کښېنه دا اوس امام یې خلاص کړی دی ایوب جان شریف مجدار سړی دی اوس کې د مړګي په بروتو غورځېدلی دی کور هم ستا کور ته به بوولی وي یا بیا امام له بوولی وي په ګلۍ کې خلک روان دي ترژي دی ناست دی د مړګي بروتونه وکشنې کې دا یې تعلیم یافته بیخي که سره د جهالت یاد کړی السلام علیکم وعلیکم السلام بخیر شه څنګه یو جوړې تا څه حال دی امام را ایستلی دی ها امام را ایستلی دی یا امام نه دی ما دا برتونه به ورکشنې کړمه دا برتونه یې ډېر غټ سوي وو یاره شریفه ډېر بد کار دی په ګلۍ کې ناست دی تعلیم یافته سړی دوی د جاهله کارونو کې د مړګي په برتو باندې غورځېدلی ای چیست دی کوي وبوځلې امام له بوځه که پیسې نه لرې خو زه بیا درکړم په امان کې برتونه وکښنې کوي او چیز په ګلۍ کې ناست خلک دغه ترژ ته پر مړګي باندې غورځېدلی څه له وروره ستا په نظر ای ډېر بد کار کوم نو خود بد کار دی تعلیم یافته سړی دا ستا له شان سره نه ښایي ناست په ګلۍ کې د مړګي په برتو د بیاتې ګرځولي دي دا بیا څه یې ګړه دی نه څه له وروره څه وایي کوم دی بد کار دی د مړګي سره هیلپ کومه لګیا یم برتونه وکښنې کوم د هیلپ هم خپل ځای وي دا د هیلپ ځای نه دی ته خو د مړګي هم بدنامي کوې د ځان هم بدنامي کوې بس زیات صحیح دی ته راسه وروره دلته کښېنه زه ستا سر دخلاصوم ته خو راسه کښېنه ته کښېنه وروره ته خبره واوره دا سړی چې دی یو څه دماغي توازن یې هم ټیک نه دی بل په لاس ګوډ هم دی بیا ته یې راخیست کړه ورته دا برتونه راکښنې کړه وایي خو نو زما ډګري نه کمېږي چې زه د برتونو کښنې کومه په دې کې د تعلیم څه کار دی تعلیم یافته سړی به کوي دغه کارونه تعلیم یافته یې نه وکړي بیا به څوک کوي دا یو لاس یې ګوډ دی دا بل هغه د کپوژې خواره کوي یاره بخښنه غواړم او دغه ته پام نه و چې سړی معذوره دی ډېره بخښنه غواړم زه نه سم پوه ما سړی دا دوی دغې په شوق باندې دلته لګیا دي ویښتان کښېنې کوي نورجانه ته دی وکړه ته بخښنه مه غواړه ته یو کار وکړه څنګه کار دی کار دا دی چې ته دا په ځان کې راوله چې زه به بل وخت تر وخت له مخه قضاوت فیصله نه کوم او بل به دا وکړې یو پنځو لسو کسانو ته به نور ووایې ته به ورته وایې څه وایم دا به ورته وایې چې څه مو لیدل ښه یې معلومه واستئ چې کیسه څه رنګه ده بیا فیصله کوئ بیا پر غږوئ ایله را روان یې بس ودرېدې زیاته تعلیم یافته سړی یې نو پلان نه ده نو ستا بیکګراونډ ښه راپوهېږي ته نو چش یې نو هغه خپل انسانیت خدمت یې کوو بیا نه کوو چې زه له ده سره مرسته نه وکړم څوک بې کوي ته نه وکړې بیا به څوک په دا ګوډ لاسو باندې به دوی څه وکړي دوی ښې خبر ده وکړې وروره پر بخښنه برسره به اوس دا کار هم کوم چې خلک به خبروم دا خبره به ورته کوم دا تاسې به ما ته وکړله